بسم الله الرحمن الرحیم. د مرسته وکړه پیج درنو قدرمن لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. د غریب او بېوسو کورنیو د جملې نه یوې بلې کورنۍ ته راغلی یم. زما په څنګ کې چې کوم بوډا ښکاري دا مانعمير باچا نومېږي. ډېری ملګري به دی پېژنئ. دی زیاتره په دغه شینوارو سیمو کې په بازارونو کې ګرځي، خیر غواړي. له ژبې نه هم هغه د چا خبره نیمکۍ خبرې کوي، په سمه توګه په خبرو څوک نه پوهېږي او له دماغ هم ګډوډ دی. بچي هم دغه فامیل دی چې ډېری ستونزې لري. اوس یې هم چې دغسې ماشومانو ته موږ وکتل په دې شنه یخنۍ کې، په دې یخه یخنۍ کې د دې په غاړه باندې نه کورتۍ شته نه یې جورابې شته. دغه یې بچي دي 10 روپۍ په بازار کې ټولوي چې د هغې نه هېڅ نه کېږي. نور راځو د مانعمير باچا سره هم یو څو لنډې خبرې کوو. د دې په حال به د دې ګاونډي را سره ناست دی، هغه به هم رڼا واچوي. مانعمير باچا ټول فامیل څومره لري؟ ټول بچي دي څومره دي؟ شپږ ځای یو غلی یو غټه دی او یو معنی دی. ښه، یعنې اووه شپږ دا دي او یو ماشومه چې دا هغه به مدرسې ته تللي وي او یو ښځه او یو تنو تقریبا 9 فامیل یاست. دغه 10 روپۍ چې ته ګرځې او کله وخت نه وخت موږ ته ګورو په بازار کې ګرځې او دغه ته راټولوې، دې باندې دغه فامیل پالنه کېږي؟ نه کېږي. نه کېږي. نو دا به څه کېږي؟ ته کومې لارې نه به ته الله پاکي الله پاکي درکوي. ښه، او کار خو نه کړې؟ کوم کار خو نه شي؟ نه. او داسې مې اورېدلي چې د کومه د کور والا چې ده، کومه زنانه چې ده، هغه هم شله ده. شله ګوډه ده، هغه هم ګوډه ده. نو درنو ملګرو، مانعمير باچا چې دی د دې سره مو زړه ډېرې خبرې غوښتې، خو د دې په خبرو باندې به تاسې پوه نه شئ. ډېر ملګري پېژني. نور د دې په حال باندې زما تر څنګ ناست ملګري سره غږېږو. تاسې راته خپل نوم واخلئ. د ټولو نه مخکې خو تاسو ټولو خیریه بنسټونو کارکوونکو ته او خصوصا نصیب صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم چې زموږ سیمې ته راغلی او زموږ د دغه ګاونډیانو احوال مو واخیسته. دې په څېر به ډېر زیات غریبانان په نورو سیمو کې مو او په هغه خلکو باندې زه غږ کړم هم د ستاسو د مایک د لارې چې هغوی سره مو همدغه رقم مرستې وشي او ستاسو په لاسونو باندې، ځکه چې ډېری سرمایه‌دارانه خلک به وي او هغوی به د دوی د احواله خبر نه وي، خو ستاسو غوندې خلک یې خبروي او هغوی ته د دوی احوال ورکوي. نو تاسو نه مننه چې دلته راغلی او زموږ ګاونډ ته او د مانعمير باچا احوال مو واخیسته او د ده په ژوند مو رڼا واچوله. زما نوم کفایت الله دی. دا مانعمير باچا زموږ ګاونډي دی او دا ډېر یو فقیر او غریب سړی دی او په قوم باندې سید دی، یعنی باچا دی او ډېر بې وزله دی. 9 فامیل لري او په 9 کې تقریبا 7 اولادونه او 2 دوی او ډېر بې وسه سړی دی. بل دا چې دا په بازار کې خیر راټولوي، یعنی چاته ویلی نه شي خو خلک ورسره مرسته کا په دې هغه باندې، ځکه چې د یو طرف نه خو د ده ژبه ډېره کمزورې ده، هغه وینا صحیح ډول باندې نه شي کړی. بل طرف ته چې دی دا په ملا باندې هم کمزوری دی، لاسونه ذهني توازن هم برابر نه دی. نو هغه کس نه دی چې دا په خپل لاسونو باندې یا په خپلو پښو خپل ذهني توازن باندې ځان ته یو څه پیدا کړه. نو ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ دی او تاسو نه ډېره مننه چې راغلی او د دا احوال مو واخیسته. نو مننه کاري صاحب له تا نه. نو د جرمني نه چې کوم ورور 580 ډالر مرسته کړې وه، د هغې ورور روپۍ چې دي موږ مخکې ویډیو کې هم یادونه کړې وه، هغه موږ افغانیو ته تبادله کړي چې 15,510 افغانۍ د هغې نه راغلې. د هغې روپونه مو 2000 افغانۍ مانعمير باچا ته د دې ورور مرسته راوړې ده او 4,500 روپۍ مانعمير باچا ته موږ د هغه تېر ورور روپۍ کومې چې د کارخانو نه زکات را لېږلی او 50,000 روپۍ مرسته یې کړې وه. هغه ورور خپل کاروبار لري او غوښتل چې د دغې لارې ما ته دغسې بېوسه خلک یتیمانانو ته دعاګانې وکړي، زما په کار کې الله برکت واچي، زما کاروبار روان شي. همداسې د جرمني کوم ورور چې دی هغه هم په هغه هېواد کې اوسي خو تر اوسه یې قبولي نه ده شوې، نو هغه هم د همدغې لارې غواړي چې ما ته دغسې خلک دعاګانې وکړي او زما دغلته قبولي وشي. په هغه هېواد کې خپل بچي پرېښي دي او د خپل فامیل دپاره یې دغه خپل کور دغه خپل وطن یې پرېښی دی او هلته تللی دی. نو انشاءالله د دغسې خلکو دعاګانې چې تاسې پسې وي، تاسې به هېڅکله نه بدرنګېږئ، ستاسو په کاروبار کې به الله تعالی برکت اچوي. نو په خپل لاس باندې مانعمير باچا ته دغه روپۍ ورکول غواړم، خو دا چې مانعمير باچا په شمار باندې هم نه پوهېږي، نو دغه ګاونډي ته یې ورکول غواړم 2000 افغانۍ او 4,500 کلدارې. 1 2 3 4 4,500 او 1500 کلدارې شوې او د 1 2 3 4
او 2000 افغانۍ 2000 افغانۍ 2000 یعنی افغانۍ شي. د دې نه هم 4000 کلدارې راځي 4000 نو کلدارې. 9000 کلدارې مرسته اوس لپاره موږ د مانعمير باچا سره هغه وکړه هغه ملګرو چې رالګلې وي هغوی موږ ته وینا کړې وه موږ د دې لپاره وړ کورنۍ وکړې مانعمير باچا په دغه روپو باندې د ستي چې په کور کې کوم مشکلات وي دا وکړه دغه روم ته ډېرې دعاګانې الله په خوښه ګرمي نو ملګرو مانعمير باچا یو څه دماغي تکلیف لري دغه دعاګانې چې کومې کیمرې مخې ته تاسې ګورئ دا دومره مهمې نه دي دعاګانې هغه دعاګانې خوند کوي چې په دې روپو باندې دوی خوراکي توکي راوړي په دسترخوان درته دعا وشي او په لمونځ باندې د کیمرې نه غیر چې کله دوی په کورونو کې ناستې دعاګانې وکړي دغه به ډېرې اړین دعاګانې وي نو زموږ سره تل خپلې مرستې جاري وساتئ موږ به ستاسې مرستې لاس په لاس دغسې اړمنو کورنیو ته رسوو ډېره زیاته مننه